د هر امت لپاره مونږ د قربانۍ یوه کړنلاره ټاکلې ده تر څو چې د هغه امت وګړي په هغو څارویو باندې د الله نوم واخلي چې هغه ورته په برخه کړي په دغو بیلابیلو لارو کې هدف هماغه یو دی نو ستاسې خدای یکی یو دی او تاسې د همغه د امر اطاعت وکړئ او ای پیغمبره زیری ورکړه د عاجزۍ چلند غوره کوونکو ته چې د هغو حال دا دی چې کله د الله ذکر اوري نو زړونه یې لړزیږي هر کړاو چې ورباندې راځي صبر ورباندې کوي لمونځ قایموي او هغوی ته چې مونږ کومه روزي ورکړې ده له هغې نه د الله په لاره کې لګښت کوي او د قربانۍ اوښان مونږ ستاسې لپاره د خدای په شعایرو کې شامل کړي دي په هغو کې ستاسې لپاره ښېګڼه ده نو هغه ودروئ د الله نوم ورباندې واخلئ او کله چې له قربانۍ څخه وروسته د هغو اړخونه په ځمکه باندې پریوځي نو له هغو نه یې پخپله هم وخورئ او په هغو کسانو باندې هم وخورئ چې قناعت کوونکي دي او په هغو کسانو باندې هم چې خپله اړتیا وړاندې کړي دغه څاروي مونږ په همدې ډول ستاسې لپاره رام کړي دي تر څو چې تاسې شکر وباسئ نه د هغو غوښې الله ته رسیږي او نه یې وینې مګر هغه ته ستاسې تقوا رسیږي هغه ستاسې لپاره هغه یعنې دغه څاروي رام کړي دي تر څو چې تاسې د هغه په درکړې لارښوونه د هغه په لویۍ قایل شي او ای پیغمبره نیکوکارانو ته زیری ورکړه بېشکه چې الله له هغو کسانو څخه دفاع کوي چې ایمان یې راوړی دی دا یقیني ده چې الله هیڅ یو خاین د نعمت منکر نه خوښوي